أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن رجعك الله پس که الله واپس کلیتا الى طائفة منهم یو ڈلتا ددوینا پس تأذنوکا للخروج پسو اجازت غواړي استانا د پارا د وتلو فقلو پس ورته وایا لن تخرجوا معي ابدا چری موزی تاسو ما سرا چری ولن تقاتلوا معي عدوا او چری جنگ مکوي زما په ملګرتوب کې د دشمن سره انکم رضیتم بالقعود یقینا تاسو رضا ویا پکې ناستلو اول مرة اول زلا فاقعدوا مع الخالفين پس کې نه سرا د ورستو فاتح کېدونکو نه فإن رجعك الله إلى طائفة منهم دا آیاتنا پلاره کې نازل شویو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا مدینه منوره ته واپس شوی نو او دا آیاتونه مبارکه پلاره کې نازل شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته حکم وکړ چې کله ته مدینه ته واپس شې او کما منافقان چې هغه د غزوه تبوک کې شرکت نه وکړي نو هغه با استانه اجازت غواړي د دې لپاره چې منګه په دې غزا کې د نشر کېدو په وجبانه چې کم شرمنده شو نو موږ له اجازه راکا د دې لپاره چې منګه د دې شرمندګۍ نه بچ شو نو الله رب العزت نبی له صلوات و سلام ته دا حکم راولېګا چې دوی ته بیا اجازت آغا اونکه فإن رجعك الله إلى طائفة منهم پس که الله واپس کلیتا یو ډلتا د دوینا فإن رجعك الله من غزوة تبوک که واپس کلو تعالی الله رب العزت د غزوه تبوک نا الى طائفة منهم یو ډلتا د دوینا طائفه لفظ دا دلیل له پدې باندې چې د جنگ کې چې کم خلک اغا شریک شوی نه وو نو دا ټول منافقان نه وو بلکې پدې کې بعض مخلصین صحابه کرام هغه هم نو شریک شوی لکه کعب بن مالک هلال بن امیہ مرارہ بن ربیع العامری دا مخلصین صحابه کرام او دویم پدې جنگ کې شریک شوی نه او بیا تفسیر خازن کې ویا وفي الآيات دليل على أن الرجل
اذا ظهر منه مكروه وخداع وبدعة يجب الانقطاع عنه وترك مصاحبته. دا آیت دلیل دی چې کله د یو تن یو بد کار یا دوکا یا بدعت هغه ښکاره شي نو د هغه نه ځان جدا کول هغه پکار دی او د هغه ملګرتیا او د هغه سره تعلق پرېښودل هغه پکار دی. یعنی څنګه چې د دې منافقانو منافقت او دوکا هغه راښکاره شوه نو الله رب العزت آینده کې دوی جهاد تطلونا الله رب العزت منع کړه او الله رب العزت دوی زکه منع کړه الله ته معلوم وا چې دوی په جهادونو کې دوکې کوي او دوی په جهادونو کې مکرونه کوي. فاستأذنوک للخروج پسو اجازت غواړي ستانه د پاره د وتلو پکولو پس ورته وایا لن تخرجوا معي ابدا چری موزه تاسو ما سره ابدا چری ولن تقاتلوا معي عدوا او چری جنگ مکوي زما په ملګرتوب کې د دشمن سره. دا ولی انکم رضیتم بالقعود یقینا تاسو رضاوی پکې ناستلو انکم رضیتم بالقعود انکم رضیتم بالقعود یعنی صحیح جهاد کې اول کې برخه وانه غستا نو اوس به همو دا بنبوزیا او کلا دا سزاګانی دنیوي وي او کلا دا سزاګانی هغه دینی وي لکه د منافقانو باره کې ویل شوی چې څوک احد کې هغه شریک شوی نو هغه به حمراء الاسد غزا ته بزي. دا ویل دای د دې لپاره ویل چې منافقانو د دین بهر کې منافقانو د دین جدا کې چې آسان جنگ بو آسان جهاد بو نو بیا با منافقانو هغه بوتله د دې لپاره چې مالی غنیمت راوړي او کله چې با جهاد هغه بسخو غزا هغه بسخت وا نو بیا با منافقانو هغه با پټې دلوا خدای اول کې منع کړه. بیا سورته فتح شپاړسمو نمبر آیت مبارکه وګورئ پای کې ویا سورته فتح سورته فتح 16 نمبر آیت مبارکه کې وای سورته فتح 16 نمبر آیت مبارکه کې وای شپږشتمه فارا اتسولیختم نمبر سورت ده قل للمخلفین ورتوایا ورستو کلی شوتا من العراب د باندې چیانو نا ستدعون الى قوم زرد چې تاسو براو بل شي قوم تا اولی باسن شدیدن خاوندان د جنگ سخت تا تقاتلونهما تاسو با جنگ کوي داوی سرا او یسلمون یا باغی اسلام راوړي
فَإِن تُطِيعُوا که تاسو تابعداري وکړه یؤتکم الله اجرا حسنا الله به درکړي تاسو ته ثواب ښایسته. وَإِن تَتَوَلَّوْا که تاسو واوړېدئ کما تولیتم لکه څرنګه چې تاسو اولیدلې وي من قبل مخکې د دې نه يعذبكم عذابا الیما عذاب بدر کی تاسو ته عذاب دردناک. نو موږ دا ویلو چې اول کې منع کړي وا بیا ورته ورستو اجازه وکړه انکم رضیتم بالقعود یقینا تاسو رضا ویا پکې ناستلو اول مرتين اول زلا فقعدوا مع الخالفين کین سرا درستو فاتکی دون کنا خالفین د دینا سوک مراد دی نو تفسیر زاد المسیر کې ویا فقعدوا مع الخالفين انهم الرجال مراد دي نسل دي الذين تخلفوا لاعذار چې د عذر په بنیاد باندې پاتې شوی و. ابن عباس رضی الله عنه وی او دویم قول داره چې خالفین مراد انهم النساء والصبيان مراد د دینا زنانا او ماشومانا د دینا مراد زنانا او ماشومان هغه مراد دي. فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ پس که الله واپس کړي ته إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ یو ډلې ته د دوی نه پس اذنوک للخروج پسو اجازت غواړي ستانه د پاره د وتلو فقل پس ورته وایا لن تخرجوا معي ابدا چره موزه تاسو ما سره بدا چره ولن تقاتلوا معي عدوا او چره جنگ مکوي زما په ملګرتوب کې د دشمن سره انکم رضیتم بالقعود یقینا تاسو رضا وی پکې ناستلو اول مرتين اول ځل فقعدوا مع الخالفين کین سرا درستو پاد کېدونکو نا. اللهم قومنا في رضاك واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. الله زمنا وحنا ما الله زمنا الله حمك